هلمند کې جهادي مدرسه پرانیستل سول. نن پنجشنبه د 1402 هجري شمسي کال د سور یا غویي په 20 نیټه هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د یوې غونډې پر مهال د جهادي مدرسې پرانیستنه وسول. یا د مراسمو کې د حکومتي مسؤلینو ترڅنګ ګڼ شمېر دیني عالمانو هم ګډون کړی و. هلمند کې داسې مهال مرکزي جهادي مدرسه په فعالیت پیل کوي چې د اسلامي امارت په راتګ سره هلمند کې ګڼ شمېر مدرسې فعاله سوي او زرګونه طالب علمان پکې دیني زده کړې ترسره کوي. بیا په هلمند کې د طالب العلمانو په مخ باندې خلاص او فعال شي. د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د اسلامي امارت بنسټګر ملا محمد عمر مجاهد د مړینې له سمتلین په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې ویل دښمنان ترلاسه کوي چې د ولس او نظام ترمنځ واټن رامنځته کړي او د همدې لپاره تل دروغ وایي. نوموړي همداراز زیاته کړه د ولس باید د هغو کړیو په تبلیغات ونه غولېږي. د هغوی مقصد همدا دی چې نه غواړي په افغانستان کې یو آزاد مستقل او یو موټی حکومت جوړ سي او نه غواړي چې افغانستان آباد سوکاله او بیا ورغول سي، پرمختګ وکړي او له دوی سره سیال سي. د بغلان نوي والي خپل کار پیل کړ. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پخوانی مرستیال مولوي عبدالرحمن اکانی چې د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري ګمارل شوی و د بغلان د نوي والي په توګه رسماً دنده پیل کړل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان لپاره د ناروې سفارت له شازدافیر پال کلومان بیکن سره په کابل کې لیدلې دي. د ښاغلي کرزي پر ټویټر لیکل شوي په دې لیدنه کې سربیره پر دې چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو او کار ته د میرمنو پر ستنېدو ټینګار وسو. همداراز په هېواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي خبرې اترې اړینې وبلل سوې. په پلند کې د یو پل د نړېدو پیښه کې لږ تر لږه 24 کسان ټپیان شوي دي. رویټرز راپور ورکړی چې دغه پیښه نن پنجشنبه د دې هېواد په آسپو ښار کې رامنځته شوې او د پیښې ډېری ټپیان ماشومان دي چې له یو علمي سفره خپلو کورونو ته ستنېدل.